کابل کې د السیاست والاداره فی الاسلام په نوم د ازموینې ملي ادارې د رئیس شیخ عبدالباقي حقانی د تازه چاپ شوي کتاب مخکتنه ترسره شوه. په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر او فرهنګ معین دغه ډول اثرونه د سرفرازۍ خبره وبلله او پر علماو او لیکوالانو یې غږ وکړ چې د راتلونکو نسلونو لپاره داسې اثار پرېږدي. نو د ما دا ارزو ده لکه جناب شیخ صاحب جناب حقانی صاحب چې دغه کار کړی دی، زموږ او تاسې دا نور علما، دا نور مشایخ، دا نور لیکوالان، دا زموږ او تاسې نور جهادي شخصیتونه باید دغه کار وکړي. داسې په اعتدال، په توسط، برابر تالیف، برابر لیکنه، برابر یو کتاب چې هغه مستند وي د راتلونکو نسلونو لپاره، هغه متاسفانه موږ په کتابخانو کې نه لرو. خپله د شیخ صاحب کتاب دا په هر دور کې د خپل یو غونډه ده، یو درناوی ده، یو وقار ده او د موږ تاسې د ټولنې لپاره سرفرازي ده او د اسلامي نظام لپاره چې څوک کار وشکاخلي یا عملي کوي پیاده کوي یو ډېره ښه مرجع ده. همداراز د عامه کتابتونونو رئیس پر ځوانانو غږ وکړ چې مطالعې ته جدي پاملرنه وکړي او له کتابونو سره خپله اړیکه ټینګه کړي. نوموړي له لیکوالانو هم وغوښتل چې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو برخه کې همکاري وکړي څو ځوانان یې مطالعه کړي. موږ د افغانستان په ټولو ځوانانو باندې، په علماو باندې، په لیکوالانو باندې او دغسې په لوستو خلکو باندې دا غږ کوو چې د اطلاعات کلتور وزارت اړوند عامه کتابتون موجود ده. په دې کتابتون کې په لکونو کتابونه موجود دي. داسې کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي چې هغه افغانستان په دې جغرافیه کې ممکن بل ځای پیدا نه شي. قیمتي مصادر، منابع دا موجود دي. ټول استادانو باندې، لیکوالانو باندې، په اهل علمو باندې او په محصلینو طلبه کرامو باندې دا غږ کوو چې دوی عامه کتابتون ته تشریف راوړي او عامه کتابتون وویني، وپېژني او هلته د خپلې خوښې او د خپل د ذوق مطابق دوی مطالعه وکړي. د ازموینې ملي ادارې رئیس وویل چې د السیاست والاداره فی الاسلام د کتاب په لیکلو یې ډېر احتیاط کړی او 14 کلونه یې پرې تېر کړي دي څو راتلونکي نسلونه ترې ښه ګټه واخلي. په دې کتاب کې ما انتهایی زیات دقت کړی دی چې موږ داسې یو نقشه وړاندې کړو چې یو طرف ته د اسلام د کلیاتو د مبادیو سره برابري، دویم چې کوم د سلف و صالحینو کوم تحقیقي ذوق دی د هغې سره برابري. په یاده غونډه کې د کورنیو چارو وزارت سلاکار وړاندیز وکړ چې په دغه کتاب کې د حکومت کولو ټولې لارې چارې ښودل شوي باید په تعلیمي نصاب کې شامل شي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره